پښتو اسلام د باجود اجازت ورکوي د قانون اجازت ورکوي کړنګېدلي پښتانه شزان راته باجو والا پښتانه مو جوړ سم کړنګېدلي سوچ پښتانه شرط او زه دې بل ته وایم زه د ان پی خلاف نیم زه د مسلم لیگ خلاف نیم زه د پی خلاف نیم زه د پی ټی آی خلاف نیم د ټولو پاټو منم او ټولو ته سلام کوم ځکه مسلمانان دي بولو سدي او خو خراب خور چا کېشته یو کس په ان پی کې خراب وي مولیانو کې خو خراب شته که نشته یو ځای کې دوه پوډریان تشریف فرماو ګوره موږ د پوډریانو تذکره په احترام کوو ځکه تبلیغیان یو څه یو د پوډریان تشریف فرماو دوه مولیان روان دي هغه یو مولا په سلام وکړه پوډریانو کې یو بل ته وچی الا مولیانو کې هم مسلمانان شته خو خراب جی صاحب خو خراب هر چا کې شته زه ام پی والا ته سلام کوم خو باجې منه اے پښتنو باجې منه زه د پاټو مخالف نیم زه د قوم مخالف نیم ها من حيث الجماعت من حيث القوم پارټي ټول غلط نه توجه د اولاد بچو صحیح تربیت کو سکول ته هم لیګو مدرسې ته لیګو به ان شاء الله کم از کم دا خرافات به ټول پریدو نشي او تماشې باجی پکې را لیکنه نشي او تماشې خیبر پختونخوا دي د پاره نه ده پښتو کې حیا ده اسلام کې حیا ده پښتو کې غیرت دی اسلام کې غیرت دی پښتو اسلام د باجود اجازت ورکوي د قانون اجازت ورکوي کړنګېدلي پښتانه شزان راته باجو والا پښتانه مو جوړ سم کړنګېدلي سوچ پښتانه شي وختونه قیمتي کې مساجد مدارس تبلیغي مراکز خانقاهونه آباد کو ذکر کو درود شریف مراقبه کو ختم خواجگان کو اور ختم نبوت دفاع کو صحابه او عظمت ناموس دفاع کو علماء دیوبند سپونه کې کلک ودرېګو او د هر باطل مقابله کې ودرېګو علماء سره ودرېګو ان شاء الله العزيز اور اخیری خبره ده توجه خپل تاسو مسجدونو د قران درس کیږي سر خوځوي جبم اسیم د کار نه وتی دا کیږي د حدیث درسونه کیږي په عمل تعلیم کیږي غش کیږي مشوره کیږي بیان کیږي په زور وایا کیږي